السلام علیکم. د پښتو زده کړې په اتمه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو ه او خ ولیکل. نن به دال او ډال زده کوو چې دال او ډال څنګه آواز کوي او چیرته لیکل کیږي. اول د دال خواته راځو. دال پوره لیکل کیږي، نیم نه لیکل کیږي، یعنی دال د بل توري سره ګډ نه لیکل کیږي. لکه دعا، په دعا کې دال جلا لیکلی. لکه بل توری دوا، په دوا کې هم دال جلا لیکلی. لکه درد، په درد کې هم دال جلا لیکلی. لکه دشمن، په دشمن کې هم دال جلا لیکلی. دال د نور تورو سره ګډ نه لیکل کیږي. دا رقم نور توري د دال سره ګډ لیکل کیږي. لکه هدیره، چې هې د دال سره ګډه لیکلې ده. لکه احمد، احمد کې هم میم د دال سره ګډ لیکلی. لکه قدر، قاف د دال سره ګډ لیکلی ده، قدر. لکه بیداره، بیداره کې یې د دال سره ګډ لیکلی. دال د نورو تور سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د دال سره ګډ لیکل کیږي. راځو اوس د ډال خواته. ډال پوره لیکل کیږي، نیم نه لیکل کیږي، یعنی ډال د بل توري سره ګډ نه لیکل کیږي. لکه ډاکټر، په ډاکټر کې ډال جلا لیکلی. لکه ډالر، په ډالر کې هم ډال جلا لیکلی. لکه ډوډۍ، په ډوډۍ کې هم دوه ډاله دي او دواړه جلا جلا لیکلي. لکه راډیو، په راډیو کې هم ډال جلا لیکلی. نور توري د ډال سره ګډ لیکل کیږي. لکه هډونه، په هډونه کې هې د ډال سره ګډ لیکلی. او بل توری لکه ګډ وډ، په ګډ وډ کې ګاپ د ډال سره ګډ لیکلی. لکه ګډ وډ. راځو بل توري ته. لکه کډه، په کډه کې کاپ د ډال سره ګډ لیکلی. او راځو بل توري ته. لکه ډنډه، په ډنډه کې نون د ډال سره ګډ لیکلی. دا رقم ډال د نورو تورو سره ګډ نه لیکل کیږي او نور توري د ډال سره ګډ لیکل کیږي. نن مو دال وویل. دال په لیکنه کې پوره لیکل کیږي، نیم نه لیکل کیږي. او ډال مو ویل. ډال هم په لیکنه کې پوره لیکل کیږي، نیم نه لیکل کیږي. نننۍ زده کړه هم دغومره وه. تر بلې زده کړې پورې د الله په امان.